أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. دی آیت کی یا خطاب دے مومنانو تا مومنان چې کله دنیا کې معاصی کوي د الله پولی ماتي او حدود ماتي نو د الله قانون دا دی چې د ګناه په وجه کله الله پاک دنیا کې انسان ته مصیبتونه ورکوي، مختلف مرزونه پی راځي، پریشانای پی راځي، خو بیا د الله قانون د مسلمان سره دا دی چې اکثره ګناهونه ورته معاف کوي. په بعضو ګناهونو باندې دنیا کې گرفتاری کوي او بعض ورته معاف کوي. بیا به ترجمه داسي وما اصابکم من مصیبت، ها چې تاسو ته رسیږي څه مصیبت اے مومنانو، فبما کسبت ایدیکم، دا په سبب د دې چې کړي لاسونو تاسو دي شي کړي من الذنوب. سراج المنیر وای نو استاد ګناه په وجه ته مصیبت رسیږي، ويعفو عن کثیرنا، او معافی کوي الله د ډېرو ګناهونو. او یا دی آیات کې خطاب دی کافرانو ته چې کافر خو همیشه د الله پاک نافرمانی کوي، خو کافر کله الله پاک په دې دنیا کې ونیسي او خو ډېر ګناهونه داسې دي چې هغه الله پاک ورته ورستو کوي، معنا د دې ګناهونو په وجه به قیامت کې رانیسي. وما اصابکم من مصیبتنا، اچ تاسو ترسیږي کافرانو څخه مصیبت، فمما کسبت ایدیکم، په سبب د دې چې کړي لاسونو تاسو په خپل لاسونو د الله پاک نافرمانی کوي. دا لاسونه ځکه دی چې اکثره افعال انسان په لاسو کوي، کني ګناهونه خو په یوازې لاسو مختص نه دي، په هر عضو کې. او ويعفو عن كثير، معافي کوي الله د ډیرونه. دلته به د معافی دا معنا شي چې یعنی تاسو عذاب تاخير کوي، صدر ته قیامت ته ساتي. وما انتم نه تاسو به معجزین بچکیدون کې فل ارض زمکه باندې، زمکه کې خلانه بچکیدې نشي. معجزین معنا فائتینا، سراج المنیر وای فوت کېده او بچ کېده. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، او نشته تاسو د پاره سوا د الله نه څوک دوست او مددگار. ومن آیاته الجوار في البحر كالاعلام، دي توي دلائل عقلیه په توحید د باری تعالی. ومن آیاته او بعضی د دلیلونو د توحید د الله، الجوار رواني کشته دي فی البحر په سمندر کې، کل اعلام په شان د غرونو غاټي غاټي کشته رواني. ان یشاء، کچری الله غواړي یسکن الريحه، او بدري هوا، دا هوا په واسطه سره کشته رواني، نو کربو غواړي او بدري هوا، فیظللنا، همیشه به پاتې شي دا کشته روا کې د ولاړې، علی ظهره په شاده سمندر باندې، بس کشته به په سمندر کې ولاړې او خطه پورته بتلې نشي ځکه چې هوا به بندي. ان فی ذلک لآیات لكل صبار شکور، یقینا په دې مذکور کې دلیلونه د الله د قدرت یا چا د لكل صبار، هر چاته چې صبر کوي، شکور او شکر ادا کوي. صبر او شکور د مبالغه صيغه دي کې دې ته اشاره ده چې د الله د قدرتونو نه فایده او چتول دا هغه څو دي چې ډیر صبر نه کوي، ډیر شکر گزاري، ځکه لګ لګ شکر خو منافقه مده کوي. او یوبقهن بما کسبوا، دې سره طالب فعل د دې او یوبقهن مخکې مطفله ولیکا، مطفله بد شي. و ان یشاء یجعل الريح عواصفا، او کچری الله پاکو غواړي او بغرزي دا هواګانې تیزی ماتون کی هواګانې، دا سه هوا به در باندې راشه په سمندر کې چې کشته درته ماته کی،
او یوبقهن یا بالا پاک هلاکی کی دا کشته بما کسبو په سبب د دې سره چې دوی کوم کارونه کړی دي و یعفو عن کثیر او الله معافی کوي د ډیرونه نه د ډیرونه معافی هم دا مقصد چې کافرانو ته عذاب طاهری او کوم مؤمنانو به مؤمنانو ته ګناهونه معاف کوي ويعلم الذين يجادلون في آياتنا دا ويعلم کې دلته معطوف علیه محذوف دی او حرف عطف دی معطوف علیه دا سی ولیکا یغرقکم لینتقم منهم یغرقکم یغرقهم لینتقم منهم الله چې دا کافران غرقي دا خلق کشتیو کې غرقي او انتقام ته نه خلی ويعلم الذين او چې پوښي هغه کسان یقینو کې هغه کسان یو جادلون چې هغه جګړې کوي فیاتنا پیتونو زمن کې د توحید دلایل نه مني چا خلق پس پوښي په دې خبره پوښي او یقینو کې چې مالهم من محیص نشته دوی د پاره زید بچ نشته دوی د پاره زید تختیدلو چې ته وو تختیوس ويعلم الذين چې یقین وکړي هغه کسان چې جګړې کوي پیتونو د زمن کې الله د توحید په دلایلو باندې جګړې کوي مالهم چې نشته دوی د پاره محیص زید تختی فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا دي توای تزهید فی الدنیا او دا گویا کې مخ کې د دې عذاب سبب ذکر کړي چې رب ولی پتا سبحانه په سمندر کې عذاب راولي ځکه چې کوم انسان د دنیا په محبت کې راشي نو هغه خو به آخرت هیر شي نو خو درب هلاکت ته تیار شي کنه فما اوتیتم آج تاسو درکړې شوی دی من شین کوم سیس فمتاع الحیات الدنیا دانو بس تشمزی او فیدې د دې ژوند نه وی دي او ما عند الله چې د الله سره دی خیر غره دی او په همیشه للذین د پاره دا کسانو امنو چې ایمان راوړي او علی ربهم یتوکلون او پر رب باندې توکل کوي یعنی ځان سپاري دغه خلکو تعالی پاک بهترین څه تیار کړی والذین دا اصلا کې دی و ما عند الله خیر و ابقا چې الله سره چې دی غره دی همیشه دا نو د چا د پاره دی ذالک للذین آمنو اوس دلته د مؤمنانو نه صفات ذکر کیږي نه صفات دا هغه کسانو د پاره د ایمان راوړې پر رب باندې توکل کوي اول الذین دا هغه کسان یجتنبون کبائر الاثم چې ځان ساتي د غټو ګناهونو نه او فواحش او د ښکارا بدو کارونو نه کبائر الاثم غټ ګناهونه نو په ګناهونو کې دوه قسم دي یو کبیره بل صغیره ځنې علما دي قائل نه دي او جمهور علما وايي چې نه ګناه کې کبیره صغیره شته بیا دا چې لکه کبیره او صغیره کې فرق څه دی نه دي مختلف فرقونه علما ذکر کړی دي مثلا کبیره هغه ګناه چې حدود جاری کیږي صغیرو کې نه او ځنې وایي چې حدود کبایره ګناهونه دي چې هغه کې الله وعید را نازل کړي د آخرت یا د دنیا د مؤاخذه او صغیرو کې نه بل دا چې کبایره ګناهونه دي چې توبې نه غیر نه معاف کیږي صغیر خاصي حسنات او نیکو اعمال سره معاف کیږي تعداد د کبایرو څومره دي نو احادیثو کې مختلف روایت یو حدیث کې و ذکر دي نه هم ذکر دي ځنی وی ولستی او ځنی علماء تقریبا 200 پورې تعداد حسابي نو مومنان کسان یجتنبون کبائر الاثم چې ځان ساتي د غټو ګناهونو او الفواحش او ښکارا او بدو کارونو نه او اذا ما غضبوا بل صفات ده چې کله غصه شي هم یغفرون بخنه کوي بچ غصه ورشي نو بس خپل غصه کنټرولي بخنه وکړي والذین ودا کسان استجابوا لربهم چې قبول کړي حکمونه در خپل او اقاموا الصلاة او پابندي کوي د مانځه و امرهم شورا بینهم وکار د دوی مشوره په خپل منځ کې یعنی چې کوم کار کې مشورې ته ضرورت نو مشوره هم کوي دا سورته شورا ده کنه و مما رزقناهم ينفقون او د هغه مال نه چې موږ ورکړې خرج کوي تفسیر مظهری لیکلی دي ينفقون فی سبیل الخير د خیر کارونو کې خرج کوي والذین ودعا کسان اذا اصابهم البغي
کله چې ورسیږي دوی ته څه ظلم زیته یعنی څوک ورسره ظلم وکي نو هم ينتصرون دوی ورنه انتقام اخلي بدلا اخلي. طالب بدلتا یو اشکال دی تاسو وګورئ پاس آیت کې تیر شو چې مؤمنانه کسان چې کله غصه شینو به یغفرون بخنه کوي. لاندې څه وایي؟ وی مؤمنانه کسان چې کله ورته څوک ظلم وکي به انتصرون بدلا اخلي. نو پاسې ویل چې بخنه کوي او دلته وی بدلا اخلي. نو د دې دوه خبرو په منځ کې ظاهرا تناقض نه دی چې څوک بخنه وکي خو بدلا خو نه اخلي، چې څوک بدلا اخلي نو خو بخنه نشوه. دې لپاره تاسو دوه جواب وکړئ. یو جواب دا دی چې اصلا کې دالته دوه مسلې دي، او عزیمت ته بل رخصت. بخنه کول چې د یو چا ظالم ظلم تا سره زیاتی کې ته بخنه کې دا خو عزیمت ته، او کته انتقام اخلي نو د دې رخصت اجازه خوشته کنه شریعت. یو عزیمتي مسائل او احکام او بل رخصتی. دیم جواب دا چې اصلا کې ګورئ دا څوک چې زیاتی کوي تاسو سره نه یا داسي چې کله څوک زیاتی کوي نو د الله په حقوقو کوي او کرستا په حقوقو. نو پاس آیت کې تیر شو چې بخنه کوي معنا کتا په حق باندې چا زیاتی وکي بخنه کوه، خو کده رب په حق کده رب په حق باندې چا زیاتی کو یعنی د الله پاک پولی او حدود ماتول بیا ته انتقام اخلي. یو سړی به د الله دین خرابوي ته ورته خیر دی بس بخنه بو نه دي کې معافي نه چلیږي، انتقام ته نه والله شي ونیسا ولید الله حکماته. وجزاء سیئه سیئه مثلها. او دا کوي کې بیان د انتصار دی او جواز. ته چې انتقام اخلي څه خلته به اخلي. جزاء سیئه سیئه وی جزاء د بدی بد د مثلها پشان د هغه د بدی جزاء وی بدی. نو ګوري مولانا په دې کې اشکال هم دی چې د بدی جزاء بد نه د بدی جزاء خو هغه حسنه، لکه یو سړی بد کار کړی دی او ته دغه نه جزاء ورکې نو دا خو دغه یو مجازات ته انتصار دی، اخو سیئه نه ده اخو حسنه ده. او رب دې ته ویلي دي چې د بدی جزاء هم بد ده، نو د بدی جزاء خو سیئه نه، د بدی جزاء حسنه. جواب دا چې دلته د سیئه بدلیتم سیئه ویلي دا مشاکلتن. څنګه مشاکلتن؟ یعنی دلته دا دوړ لفظونه تشاکلی لفظي دي، نو د دې وجه نه هغه د بدی چې کومه بدله د جزاء هغه تیم سیئه ویله مشاکلتن. حدیث پاک کې راغلی مسلم شریف کې حدیث دی، رسول الله فرمای المستبان هغه کنزل مار دو کس لګي دی او بل تکنزلی کوي. ما قالا ترسو پوری چې دواړه یو بل تکنزلی کوي نو فعل البادی منهما، نو ګنا به په هغه چا چې د کنزلو شروع کړي دا چا چې د کنزلو پیل کړي، خو مال مې تدل مظلوم ترسو چې زیته مظلوم نه کړي. دو کس یو بل ته بده خبرې کوي نو د دې ګنا به پچای چا چې د دې بدو خبرو او د کنزلو شروع کړي پیل کړي. خو کچېری مظلوم بیا زیته شروع کړي مثلا هغه وکنځه وکړو ته ورته دوا کې نو خو بیا خو ته ګناګار شو. فمن عفا واصلح چا کما فی وکړه او صلح وکړه فاجره واصلح عمل ټیکه فاجره نو د اجر په الله باندې، انه لا يحب الظالمین، یقینا الله نه خوښي ظالمانو. ولمن انتصر او چا چې انتقام واخستو بعد ظلمه ورسته د ظلم کېدلو نه په د باندې نو فاولئک کذا کسان ما علیهم من سبیل نشته په دې باندې ملامتیا. انما السبیل یقینا ملامتیا او ګناه په چا دې ظلمون الناس چې ظلم کوي په خلکو باندې او یبغون او سرکشي کوي په ځمکه کې بغیر الحق پنا حق سره. مطلب پنا حق سرکشي ځمکه کې دا شرک او بدعات او خرافات خوري. اولئک لهم عذاب الیم، دې کسانو د پاره عذاب دردناک دی. ولمن صبر او کچا صبر وکي وغفر او بخنه مکړه
ان ذلك لمن عزم الامور، یقینا دا کار چې د لمن عزم، دا کارونه چې د لمن عزم الامور د فرض کړي شو کارونه نه دي، دا فرض کړي شوی کارونه دي، یعنی دا چې کارونه دي چې دا کوی کې فرض دي. صبر کول، بخنه کول. مسلم شریف حدیث ده علیہ السلام فرمای ما من عبد ظلم مظلمه، وینه دیو بنده چې پچا باندې ظلم وکړي شي فعفا لله او دی ورته الله د پاره معفي وکي الا اعزه الله بها نصر، مگر الله با د سره عزتمن بکی الله پاک دې په نصرت سره برابر نصرت کوي. ومن يضلل الله سوچ الله بلاری کی فما له من ولین، نشتاغله دوستو څوک دوستو من بعده ورستا د گمراه کولو د الله، من بعده معنا من بعد ادلال الله ایه. وترى الظالمین تبغور ظالمان لما راوا العذاب کله چې عذاب ګوري یقولون انه به بوای هل الى مرد ایشت بیت زید واپس ایتا. سراج المنیر وای چې مرد سمانه ای الی دار العمل، بیا د دار عمل ته یعنی دنیای مطلب ده. شته د من سبیل سلاره، نه نور لار نشته دی، مستقیمت نه تبید دنیا ترازی. وتراهم یردون علیها، تبغوری پیغمبر ظالمان خلق چې پیش کېدل بشي علیها اورتا خاشعين او سرکوزی بوي من الذل د ذلت تخری د وجنا. خاشعين معنا ذلیلا یعنی سرکوزی، من الذل د ذلت توجنا. ينظرون دوی بغوري دی اورتا من طرف خفي پسترګو کمزور سرا، د سید سترګو لاندې بدی اورتا ګوري. او کل مقتول الا سيف، لکه مقتول چې توري ته ګوري، تا چاپ سي تور رئیستلی تا تسترګو لاندې د شي ګوري بړو لاندې. دا کافر بم ظالم بم دی اورتا دا سپ ټیټو سترګو باندې ګوري. وقال الذين امنوا، وایا کسان بچ ایمان راوړې، ان الخاسرین یقینا پرتاوانیان هغه کسان دي خسرو چې تاوان کې چولی خپل ځانونه او اهلیهم خپل بالو بچو یوم القیامه د قیامت پورس. د یوم القیامه ځکه تخصیص کړي چې اصلا کې ظالم سړی کافر سړی دنیا کې ځان ته خاسر نه وي، خدا خسران قیامت کې ښکارا شي، نو ځکه یوم القیامه قید لګولې. الا خبر شین ظالمین فی عذاب مقیم، یقینا ظالمان خلک شدید په عذاب همیشه کې بوي. وما کان لهم من اولیاء، نبوی د دوی د پاره څوک مددګاران ینصرونهم چې د دوی مدد وکړي من دون الله سوا د الله نه، او سوچ الله به لاري کې نشتاغه د پاره څوک فما له من سبیل نشتاغه د پاره به سملارا. استجیبوا لربکم، تاسو قبول کړئ لربکم، حکم در مضاف پکې دی لحکم رب، در حکم قبول کړئ. من قبل ایات یوم، مخکې د دینه شراب شي اورس لا مرد له نبی داغي واپس کېدل من الله د جانب د الله نه، هي الله نه واپس کېږي ته من الله معنا من جانب الله. مالکم من ملجئن، نبوی تاسو د پاره به زید پنا یوم یزن په دی ورځ د قیامت کې. و مالکم من نکیر، او نبوی تاسو د پاره څه انکار فائدہ من، کتبه انت انکار کین است انکار فائدہ نه کوي. ولی کافران خو بیان توي والله ربنا ما كنا مشرکین، وګړه شرک نه منکر شي. فاین اعرضوا، دې کې تسلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم. او کچری دی خلکو یې راځو کې پیغمبره، دا فاین اعرضوا جمله شرطیه ده جزاء محذوفه ده، جزاء سره ولیکا فما عليك من حسابهم، نو پتاي چې حساب نشته دی. فما ارسلنا کتمغن الیګل په دې خلکو حفیظا ساتون کې. ان علیک انیت الا، ان علیک نشتا پتا الا البلاغ مگر رسول. و ان اذا ذقنا الناس انسانا، هو یقینا الله یکله چې موږ څه کوي انسان ته من خپل طرف ته رحمتن سره رحمت. فرح بها، دلوی کوي په دې باندې، دلته فرحنا فرح بطرین مراد دی. وان تصب موقع ورته ورسیږي سیئتن څه تکلیف او بدی بما قدمت ایدیهم، په سبب دې چې مخکې لګلی لاسونه دوی. فان الانسان کفور، یقینا انسان ناشکر دی. لله خاص دی والله د پاره بچی د اسمان نوزمه کې دا. یخلق ما یشاء، آیات متوجه شه. یخلق والله پیدا کوي ما یشاء، چې الله یې غواړي، بس الله چې غواړي هغه پیدا کوي. یهبو، بخشش ورکړي لمن یشاء، چاته چې غواړي انسان نوړي لورګانی. دا الله دی ښا،
که چاته وغواړي لورګانې ورکوي وایا هابو بخشش ورکوي لمن یشاء چاته چې وغواړي الذکوران نارینه یعنی زامن او یزوجهم یا جوړه ورکوي ذکرانا و اناسا نارینه و زنانه ويجعلوا او ګرځي الله پاک مې یشاء چاته چې وغواړي عقیما شندا خزه شنده شي بچینه کیږي انه علیم قدیر یقینا الله پاک علم والا قدرت والا دی. د آیت کریمه کې الله پاک سبحانه و تعالی فرمایي چې باچې پاسمانونو زمکو کې د الله ده او الله پیدا کوي چې څنګه دغه خوښوش معلومیږي چې خالق الله دی مالک الله دی خالق الله دی. یهبو معلومیږي چې واهب الله دی یعنی چې چاته څو ور کوي نو ور کوي ور کولو والا اخستلو والا نو ور کولو والا الله دی. دی آیات کې درې خبرې د عقیدې ذکر دي مالک الله دی خالق الله دی ور کولو والا الله دی او نو ور کولو والا الله دی. درې خبرې به د عقیده کې راولي. یهب لمن یشاء اناسا بخشش ورکی چاته چې وغواړي لورګانی اناسا زنانه لورګانی او بخشش ورکی چاته چې وغواړي ذکور نارینه یعنی الکان. دا د الله صفت ته چې چاته لورګانی ورکی چاته زامن ورکی چاته دواړه ورکی چاته خزه شنډه کی. لکه ګوري مونږ الله په سترګو خنوي ګورو کنه مونږ الله پیژنو په قدرتونو باندې. د الله د قدرتونو نه څه ده د قدرتونو نه خاطر چې چاته لورګانی او چاته زامن او چاته دواړه او چاته خزه شنډه. معلومیږي دا خبره چې د بچو ورکولو ذمہ دار څوک دی الله. زمنګ خلکو خو د بچو ورکولو بلا شیخ دې ګوټی نیولې دومره ډیر دي چې پلانکې زمونږ ذمہ وار دي بيستانکې ورکی الته چلاړ شو دلته چلاړ شو یلکه اسباب ولاندې سشته دوایی کوا دعاګانې غواړه چې څو درته دعا وکي الله بچي درکې. د اسبابونه به هر ذمہ وار د بچو ورکولو ګره هیڅ حکم نشته او که په بل چا دې د عقیده ساز کړنوم دغه ته شرک وای. آیت کریمه کې اول الله پاک دا فرمایل چې دا الله پاک خو خشنو چاله لورګانی ور کوي. به دویم فرمایل چې چاته خو خو وشنو زامن ور کوي. د لورګانی زامنو نمخ کې ولې ذکر کړي پدې کې دې ته اشاره ده چې یو خدا ګوري لمن یشاء اناسا مطلب دا دی چې دې بچو ور کولو کې مشیت الله چلیږي ستانه چلیږي. پستا که مشیت نو خو ته خلور نه خو خېزوي خو خې کنه خو ستا مشیت نه چلیږي نو د الله چلیږي نو چې د الله چلیږي نو یشاء لمن یشاء اناسا اناسه مخې کړي ستا مشیت نه دی د الله مشیت. دیم دا چې اناسه څخه مخې کړي چې اصلا کې زنانه په نسبت ته سړو سره زیاتې دنیا کې او یا اناسه څخه ذکر کړي چې په دې کې جاهلیت خلکو باندې رغم رغم چې دا غوي سپګمې په خاورو کې کړیش. جاهلیت زمانه خلکو لورګانې باندې غړلې رب اول لورګانې ذکر کړي چې ور کول ولا خزیمه او په حدیث کې راغلي دي امام قرطبي ما روایت را نقل کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د برکت ته خزینه اول د برکت ته خزینه خدای چې اول لور پیدا شي یعنی هغه خزه به کور کې برکت ناکه خزي چړمبه اولاد پیدا شي جنې. زمنګ خلک ولټه دی جاهلیت را ژوندې کوي لوري چې پیدا شونه به جړاګانی کوي اسړې پټ ګرځيږي چې څوک نه لور دي شوی دا زور جاهلیت. نو دا اناسه څخه مخکې کړي بل نه کته پکې دا د اناسه وګوري نه کړه دي الذکور دا معرفه ده او دې کې دې ته اشاره ده چې اصلا په سړو کې معرفت او تعارف ته د سړي د حال سره معرفت او تعارف اولاد نو الذکور معرفه او د شان د زنانو سره چې دی هغه نکروال لایق ده نو ځکه الته نکره ذکر کړي تنکیر معنا پټه زنانه خو پټه یې کنه خو بندره اوچ بار
او یزوجهم ذکران و اناسا دلته به ذکران د اناس د مخ کې اصلي ترتیب ته ځکه اصلي ترتیب کې خو مذکر مؤنث نه مشر دی. او ګرځي چاته چې غواړي خزه ورته شنډه کې بچی نه کی معلومیږي چې دا چاته الله بچی نه ورکې نه به دې ګرځي کنه ډېر شنډین دي وای ایرجی پلان کی بابا تلاړم وستان کی بابا تلاړم کارونه نو ورته خو الله ویلي دي کنه چې چاته شنډه کم به څوک نشي ورکوله. اسباب استعمالول شي ډاکټر تتلی شي دوی اخستېش یو نیک سړی ته ورتلی شي دعا ته نه غوښتېش دعا ورته توکي دی شي ا دعا چې داغه پورا سر لري ابا ته دعا وکي الله بچي ورکي اولاد ورکي. خو اسبابونه بهر چې ته چې پلانکی ته خو می आवाज وکي دغه په نامه باندې ډېر شکرانی نظرانی ورکړي چې ما ته بچي راکا نو یقینو که بچي نه ولا کې پرزم درکې. او په دې آیت کریمه کې تفسیر روح المانی تفسیر سراج المنیر دا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہما قول نقل کړي چې هغه ویلي چې آیت کریمه کې اصلا کې انبیاء ته اشاره ده. وګورئ په دې انبیاء علیهم السلام کې د شعیب علیه السلام او لوط علیه السلام صرفا لورګانې وي زامن نه و یا حبول ما یشاء اناسا. د ابراهیم علیه السلام صرفا زامن و لورګانې نه وي یا حبول ما یشاء ذکورا. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لورګانې او زامن دواړه و یزوجهم ذکران و اناسا. د عیسی علیہ السلام او یحیی علیہ السلام خزشن دی بچیان نه و. وګوره نو دې کې پیغمبرانو ته اشاره ده. نو اوس ته سوچ کوا چې د شعیب علیہ السلام او لوط علیہ السلام دواړه پیغمبران دي لورګانې وی زامن نه و نو ولې دا کوئی به زامن نه خوخیده پیغمبرم ځان ته زوی نشي ورکولې چې الله یې ورنکي. د یحیی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام به بچی نه خوخیده ولې نه خوخیده لکن خزی شانډې ځان ته خو به بچي ورکړو پیغمبرم د بچو ذمہوار نشي کېږي. معلومیږي چې د بچو ورکول ذمہوار څوک دی صرف یو الله. اخر کې سوال پاتې شو چې دې کې تاسو وګورئ طالبہ آیت کریمه کې ویلې لورګانی ورکی چاته زامن ورکی چاته دواړه ورکی چاته شنډې کته چا خونسا مشکل پکې کم پلو لاړو خونسا مشکل خو پکې شی دی کنه هغه نه مذکر دی او نه مؤنث دی هغه خود سي چکنی ونه شي دی آیات کې خو هغه طرف ته اشاره نشته وی ولی نشته دی دوزه دی آیات کې خونسا مشکلم ثابت ته اشاره ده. اول جمله ګوري يخلق ما يشاء پیدا کوي ما يشاء چې الله یې غواړي دی ما يشاء کې نه داخل خونسا مشکل کلمه د مد عموم د پاره نه. دویم د آیت په اخر کې وی انه علیم الا علم ولاده نو په علیمون کې داخل دی ولی خونسا مشکل خو ما ته مشکل دی چې نه پیژنو نر دی که خزا الله ته خو نه دی مشکل خونسا مشکل چې مشکل دی نو موږ ته مشکل دی چې نر دی که خزا الله ته مشکل نه دی الله پیژني چې دا نر دی که خزا علیم الله خو پوی دی. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي او من وراء حجاب. هو ما كان لبشر نشی کې د هیڅ بشر لرا ان يكلمه الله چې خبري ور سره وکي الله پاک الا وحيا مگر وحي ورته لېږي. ښا وحي دا معنا چې به ذات الله پاک د پزړه کې خبر واچي لکه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي القى الله في روعي الله زما په گریبان کې او په سینه کې دا خبره چولې ده ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. یو سړی باندې مړ کیږي د دنیا کې چې تر څو خپل روزي پوره نه کی. نو دا اوس هغه وحی شو چې الله زمونږ د نبی په سره کې ډایرک چولې ده. دویمه طریقه او می ورای حجاب یا د پردې شاته د پردې نه به سره خبره وګوري. موسی علیه السلام کوی تور ته تلو کنه آلته به یو سپین اوریز راغلی نو سره خبره کېده یعنی طرف نه. دریم طریقه دا چې یرسل رسولن راولیږي ورته رسول او ملائکه کده خو عام انبیاء صدا کار جبرئیل امین راش
فیوحی باذنه نو وحی کوي په اذن د الله باندې ما یشاء چې الله غواړي انه علی حکیم یقینا الله پاک چت حکمتونو والا ده وکذالک اوحینا الیک روحا الله ودا سیمنګ وحی کړي پیغمبر ته روحا د قران روح څه معنا قران من امرنا د وجه د حکم زمنګنا وګوري قران ته روح ویلې شو قران ته روح ولي وای طالبہ قاضی بیزاوی لیکلی دی ويسمي القرآن روحا لأن القلوب تحيا به وی قرآن تذکره وی چې زړونه په قرآن سره ژوند کیږي څنګه چې روح د انسان بدن کې دی نو د انسان زړه په قرآن ژوند کیږي معلومیږي چې کوم خلکو سره د قرآن علم نه قرآن سره تعلق نه قرآن تلاوت هم نه کوي ترجمه هم نه کوي د سره قرآن سره تعلق نشته نو د دې سړي زړه مړ دی ها غزړه ژوند دی چې قرآن سره تعلق دی او چې کوم انسان خلکو ته وی چې لکه قرآن ته کې نه ترجمه وانوري نو معلومیږي چې دا خلکو ته دا وی چې دا زړه د ژوندې نشي پری چاند سیمړي عجیبه ښه ډاکټر دی ښا ډیر ښه علاج کوي د یو داسې ډاکټري چې د زړونو د ژوندې کولو علاج کوي خو داسې ډاکټران هم شته چې د زړونو د مړ کولو علاج کوي قرآن سره چې د زړه ژوندې کیږي الله ورته روح ویلې وګوره قاضي بیزاوی وی لئن القلوب تحیا به زړونه په ژوندې کیږي او دا ډاکټر څه ورته وی قرآن ته وګونه نشي ګوره ښه دې معنا ده د پریچ د زړه دی مړی زبردست ښه ډاکټر دی دوی ته ګرمه کوي چې زړونه مړ پاتې شي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان الله زمنګ نبی ته ما كنت تدري تا ته پته نه و مل کتابو څه دی کتاب ولا الايمان څه دی ایمان یعنی پیغمبرای مخ کې ته پته نه و چې کتاب څه دی ایمان څه دی ولکن جعلناه لکن منګر زولې دا کتاب نورن دا رڼا دا نهدی به من هدایت کو په دې رڼا باندې من نشاو چاته چې موږ خو خوشي من عبادنا د بندگانو زمنګنا وانک لتهدی الی صراط مستقیم او یقینا ته هدایت کوي لارې نه ایتا آیت کې اشکال نه متوجه شو ورته الله زمنګ رسول الله ته وای ما كنت تدري ما الكتاب تنپوی دی کتاب چی شی دی ولل ایمانو ایمان څه دی نو یو سوال خدا دی چې د آیت نه خو ظاهرا د شی معلومیږي چې زمنګ رسول الله ته د پیغمبرای د ملاویدون مخ کې ټیک د کتاب پته خورته نه و نو دا ولل ایمان څنګه وي چې ایمان پکې نو ایمان نم نوې خبر نو دا خو زمنګ د اهل سنت والجماعت ته ټول علماء اجماعي عقیده ده چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام باندې په عقیده کې جهل دا ناراضي نه د نبوت نه مخکې نه ورستو جهل په عقیده کې دا په انبیاء ناراضي او الله خود ته وی ولل ایمان او یا دا سوال په بل شکل جواب به یو دی جواب سوال به داس شي چې ګورئ دی آیات کې الله اول کتاب ذکر کړي به ایمان نو کتاب مقدم کړي د ایمان نه حال دا په خارج کې اول خلک ایمان راوړي او به قران مني مطلب اول ایمان راوړي او پرسته دغه نه کتاب ایمان خو مقدم دی د کتابه د دواړو خبرو جواب داده جواب یو دی ګوره په دې آیات کریمه کې د ایمان نه ایمانی تفصیلی مراد دی ایمان نه ایمانی تفصیلی مراد دی معنا دا ده چې تا ته پته نه و پیغمبر څه دی کتاب ولل ایمان او چې تفصیلات د ایمان شرائع د ایمان نو ټیک شو چې زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبرای نه مخکې خواغه ته د ایمان د تفصیلات او د شرائع او پته نه وکنه ها البته اجمالی ایمان هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اجمالی ایمان ښه یو اجمالی ایمان دی او بل تفصیلی ایمان دی اجمالی ایمان دی ته ویل کېږي چې سره الله ومني واحد لا شریک ومني د الله نه سوا د بل چا په نام باندې ذبح نه کوي غیر الله ته سجدي نه کوي بس صرف دومره چې سره یو الله واحد لا شریک مني دي ته ایمان اجمالی یو ایمان تفصیلی دی تفصیلی ایمان خو ډیره د مسله ده نو دلته ایمان نه مطلب کوم ایمان دی تفصیلی نو ټیک د څنګه رسول الله سره ایمان تفصیلی نه د نبوت نه مخ او ایمان خو اجمالی وو کنه ایمان اجمالی وو اوس بل سوالم جواب شو
چې ته چې ایمان ولی کتاب نه مخکې کړي الانکه ایمان خو مخکې دی وای دلته ایمان تفصیلی مراد دی او ایمان تفصیلی موقوف دی تر کتابه پوری ایمان تفصیلی به الته پیژنې چې قران وې د قران نه سوی ایمان تفصیلی نشي پیژندې او ټیک د کوم ایمان چې مقدم دی هغه اجمالی ایمان دی او دلته چې کوم ایمان مراد دی کوم ایمان دی دلته چې کوم ایمان مراد دی ا د کتاب نه مقدم نه دی او کوم ایمان چې د کتاب نه مقدم دی عدالت مراد نه دی خو یو بل اشکال چې خزه موږ د رسول الله سره چې ایمان اجمالی وو ایمان اجمالی وو پیغمبرانو مخ کې نو هغه اجمالی ایمان کې رسول الله د چا په دینو نو دی باندې کې سراج المنیر لیکل کړي دی او نور مفسرین هم کړي شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه فتح الملهم دا د مسلم شرح ده یک ما خپل کتلی وو اقوال ذکر کړي مختلف اقوال دي پاکټول اقوالو کې راجح قول ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ایمان اجمالی کې په دین د ابراهیم علیه السلام ځکه قران کې بار بار راځي او تبع ملت ابراهیم حنیفه نو په ایمان اجمالی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا په دینو ابراهیم علیه السلام او کله چې قران نازل شونه تفصیل ایمان بیا چې نه سر چشمه د قران نه واخسته نو دوه رسول نه ګوره جواب شو او دی وجنا حدیث کې سراج المنیر لیکلی د موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې هغه شرک نه کړي سجده غیر الله ته نه کړي ذبح د غیر الله نه کړي بلکې دا په ځینې صحابو کې هم دا صفاتو لکه ابوبکر صدیق مرقات کې مولا علی قاری کړی دي دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مراقب وکي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه د اسلام نه مخکې هم سجده غیر الله ته نه کړي ذبح د غیر الله نه کړي نظر د غیر الله نه کړي هم دغه توحید دی کنه ما كنت تنپوی دی ما كنت تدری تنپوی دی مل کتاب او څه کتاب ول ایمان ایمان نو د ایمان نه کوم ایمان واخستو تفصیلی دا خو یو توجیه شو دایمه توجیه ده چې په دې ځکه کې د ایمان نه مقصد هغه طریقه د دعوت د ایمان ته تنپوی دی په چې څه دی کتاب ول ایمان او څه د طریقه د دعوت ایمان ته د ایمان طرف ته د دعوت په طریقه نه پوی دی او قران خو سړی ته به دعوت ورکوي کنه قران انسان نه داعی جوړي قران چې دی ویل نو اوس داعی شولې اوس به خلق د ایمان طرف ته بلې او درېمه توجیه ده چې د ایمان نه دلته مراد اهل ایمان دي پیغمبر ته پته نه و سدي کتاب ولل ایمان سدي اهل ایمان رښتیانو په اول وختو کې خود ایمان والا خلکو صفات نه لګیدا دا خو چوروس ته کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د توحید چراغ بلکې نبی ورته بلبلان راغله او هغه ته ورسته پته ولګید چې پلان کې او پلان کې ایمان والا تا ته د اهل ایمانو پته خو نه و ولکن جعلناه لكن الله منګر زولې دا قران نورن رڼا قران رڼا ده وګوره تاسو طالب یو نکته ولیکئ د دې نور النهدی لاندې ولیکئ اشاره الی الوحی الجلی اشاره ده پدې کې وحی جلی ده منګر زولې دا قران رڼا ده هدایت کو پدې سره مونږ چاته چو اورو د بندگانو زمنګ نه وانک لتهدی الی صراط المستقیم دې لاندې ولیکئ اشاره الی الوحی الخفی او ته پیغمبر رسول کې هدایت کې اراءت الطریق چې ورته وي لارې برابرې ته نو دې دواړو جملو کې په اوله کې اشاره شو وحی جلی ته چې قران دی دویمه کې اشاره شو وحی خفی ته چې احادیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم صراط الله الذی لارې د الله ته هغه الله چې هغه د پر هغه څه دي چې اسمانونو په ځمکه باندې دي الا خبر شي الی الله تسیر الامور خاصه ولا تور ګرځي ټول کارونه